په 14 اگست 1947 کې پاکستان آزاد شو او موږ هغه ورځ مانځو چې کله 14 اگست راشي یعنی 14 تاریخ راشي د اگست میاشتې هغه موږ مانځو د دې وخت کې په ریډیو دلبر 400 کې موجود یم مختلف ملګري یعنی RJs براډکاسټر موجود دي په ریډیو کې دوی سره په پردن خبرې کوو چې دوی د 14 اگست حواله سره موږ ترڅه وایي نو چېرته به ځای نه ویډیو به تر اخره پورې ګوره ډېر زیات خوند راتلو والا دی موږ سره ډومبي خاطرجان وایي ناست دی او په موبایل کې لګیا دی خاطرجان لږ غونډه کې دی خوا کیمرې ته وګوره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خاطرجان څنګه یې ښه شکر د الله کرم تاسو ښه صحت برابر دی خاطرجان 14 اگست نن جی یعنی هیپی انډیپندنس ډے دا جی 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 کوم ته چې مونږ جشن ازادي وایو څه به وایو د حواله سره نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي مختصر په دا خبرو کې مستجانه سره ډېره زیاته مننه کوم چې ته زموږ ویډیو کې یو خو د دې شکریه ادا کوم بل د ریډیو ټول ټیم راټول شوی دی ټول ملګرو سره پکې موږ ملاو شو زموږ لپاره تام د خوشحالۍ خبر دا یو جشن دی کنه چې موږ د خپل ملګرو سره مناو بل ډېر د خوشحالۍ خبردار چې زموږ ملک په دې ورځ باندې آزاد شوی دی په کار چې موږ ذهني تور د غلامۍ نه خلاص شو دغه خبره نور خبره اضافي دي چې د ملک آزاد شو یا موږ آزاد شو ولا خو موږ ذهني تور پرګیری او موږ یو جملې صرف ګر کړی وغه جمله دا چې خلک وسوایي کوم یو ښه کار کوو یو بهتر قدم وچتو یا یو ځکه موږ رشتہ کوو یا یو دکان یو روزګار روانو نو زموږ سوچ د ټول مخ کې دای چې پیسې خپل بندو ما کار روزګار خپل روانو ما او خپل خرابو ما او سوچ را سره دا چې خلک وسوي نو ورځي تور موږ ذهني تور پرګیریو د ذهني غلامۍ نه خلاص شو شاید چې موږ ډیر ځات کامیاب څنګه بخلاصي کو ذهني غلامۍ نو دا غره لپاره یو ښه سوچ کول پکار دی یو ښه سټرګل کول پکار دی حالات مقابله کول پکار دی کوم انسان چې د حالات مقابله کولای شي هغه دار قسمه آفات او مصیبت نه خلاصېدل چا نه به شروع کوو څنګه دا شروع نه دا ذهني سوچ په موږ د چا نه خپل ځان نه کوو کله بل چا والی سره ته سوچ کې نو اول خپل ځان ټیک کوو بیا نور والی سره اول نه ځان دی بیا جهان دی جا ډیره زیاته مننه ثانک یو بل ملګری موږ سره دی پته ډیره موده بعد خله کیږي او دی خو الډي ماشاءالله خله دی نه خاطرم خله دی ماشاءالله خسته دی لکه دا نه وایم خدا ملګری پته نه لګي غیب السلام علیکم مغاز خد څنګه خیر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تاسو څنګه خیر جوړې سیاتم خیر دی شکر دی الله احسان دی دا راته وای کنه چې 14 اگست یعنی د خوشاله ورځ ده د پاکستان د آزادۍ ورځ ده دې حواله سره کتون کې تاسو ګوري تاسو ویني بس دغه اوریدونکو ته او تاسو کتونکو ته دغه ویو چې نن 14 اگست دی او واو یا زموږ خل 77 زموږ د سالګرا یا 14 اگست یا د پاکستان د ازادۍ دغه واویا یم کلیزه خلک لګیا دي مناوي نو د په مختلف شکلونو باندې که په خبانه څوک مناو کی یا د پاکستان د خوشحالۍ ترقۍ او د سوکالۍ لپاره سوچو کی ځکه چې د بوټو لګولو مهم هم شروع شوی دا خبره ده ګرین پاکستان په کار دی یس دا خبره ده ځکه چې د اسما په خیال 14 جولای نه تر د 14 اگست پورې دا د مونسون دغه چې کوم د بوټي لګونکو یا کوم هم د روان دي کامیابیږي کنه بالکل کامیابیږي نو دې کې په کار چې مونږ د فونګي په ځای باندې یا د باجو په ځای باندې دغه باندې مونږ یو بوټي ولګو شاید چې فائدہ به ورسي کنه ډیره زیاته مننه خوشاله شه نور که صحیح نه تاسو راته وایي ډیره زیاته مننه او کمنټس اخلو ځکه چې خپل ماحول جوړ دی ډیر رنګ د ګپ شپ دي مونږ سره کامران شاجي وعلیکم السلام د خاجي خاطري او خبره ظلم تا وکړو اول فکرو چې تاسو کمنټ د کامران باندې ناوسته ولې مشر د زمون سینیئر نه بوډا لا نه دی نه بوډاوالی خبره ما نه ده دا د مالدار را تخکاری سره گنجي ټیک ده کامران السلام علیکم وعلیکم السلام اسد بھائی تاسو ته او تاسو ټول مینوالو ته انډیپندنس ډے چې کومه ډېر مبارک شه او تاسو الله ظرفي ده چې تاسو ول فیډبیک یا کمنټس نو ډېر زیاته مننه خوشاله یو یاران پکې ملاو شو ګیدرینګ شو ملګری شو او زه به دا وایم چې په دلبر ریډیو کې دا فرست زما په خیال چې کله نه چې ما راغلی ما سټارټ مې غشته نه یو انډیپندنس ډے سیلیبریشن مونږ دلته وکړو نه دا خو کیږي دغه شانتي نه وي او دغه ماراتون تیر کال ماراتون شوی خو دا چې څومره سټوډیو سجاو شوی دی او پاکستان بالکل غیم ډیر زیاته مننه کو شکریا ده کو ضروری نه ده چې ملک آزاد شو ٹھیک شو کنه ملک اسه آزاد دی
زمونږ د پیدایش نه مخکې آزاد شوی دی سوچ آزاد کول پکار دي غلامۍ نه دنګل پکار دي غلامي پرېښودل پکار ده ټیک شو که نه نو الله پاک هم راته خوشحاله ساته څنګه چې موږ اوس په پروګرام کې مو وایي چې ملک آزاد دی خو زمونږ سوچ آزاد نه دی سوچ به زمونږ څنګه آزادېږي چې موږ د غلامۍ نه بهر روزو څنګه چې خاطر به خبره وکړو ټیک شو که نه نو ستاسو هم ډېر زیاته مننه چونکې څه کار مار کې بیزي یو لګیا یو نور ملګرو سره هم تاسو ګپ شپ لګوئ ویلاګ هم لږ غټېږي که نه او ستاسو راتلو نه مخکې خاطر به یو ښه سجیشن هم موږ له راکړی چې په دغه موضوع سره خبرې وکړئ قدرمندو څنګه چې ملګرو سره خبرې شروع دي موږ سره په دې وخت کې په پروډکشن کې عتیق انجم هم موجود دی ایز ا پروډوسر دلته کار کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه اسد بھائی خوشحاله اوسئ او زه به د خپل کمزوري فکر مطابق وړه غوندې خبرې وکړم چې ټول ناول خو ټولو وطنوالو ته د دې خوشحالۍ موقع د ازادۍ دا موقع دا ورځ د ټولو وطنوالو ته مبارک وي او بیا به دا خبره وکړم زما خبره به د هغې اورېدونکو یا کتونکو دپاره وي کوم چې دا خبره کوي چې دا وطن خو آزاد نه دی یا دې وطن کې ازادي چېرته ده نو هغې دپاره به زه دا پیغام پرېږدم چې ملګرو ازادي د الله پاک ډېر لوی نعمت دی خو که څوک یې په قدر پوهېږي تاسو بېشکه که تاسو واقعي غیرتي پښتانه یې غیرتي پاکستانیان یې نو غیرت وکړئ خو دا سیسټم سره د وطن سره نه د وطن مثال د مور دی د مور سره مینه وکړئ او دغه خلکو سره چې ستاسو په وسایلو قابض دي یا بیا د دې وطن په جړو چې کوم دي یا د دې وطن دا جړې چې کمزوري کړي دي د دغې خلکو خلاف ودرېږئ په ځای د دې چې تاسو د وطن به دې ردي وایئ او په وطن پسې به دې ردي وایئ دا شکر آزاد وطن دی ښکلی وطن دی الله پاک دې په دې وطن کې موږ ته چې کوم دی د ښه ښکلي ژوند تېرولو توفیق نصیب کړي مهرباني خوشحاله ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د عتیق بھائی خبرې واورېدې موږ سره دلته کې ناست دی د ریډیو دربار یو بل براډکاسټر چې نامه د زبیر خان السلام علیکم السلام علیکم اسد بھائی څنګه او د ستاسو چې څونه مینوال زموږ دعا سلام دی قبول کړي څنګه خیر ټیک ټاک خیر دی تاسو به څه وایئ 14 اګست حواله د 14 اګست حواله سره غواړم به دوی چې زموږ څونه پاکستانیان دي اګه په ملک کې دی او که د ملک نه بهر دی ټول ته د 14 اګست ښکلی ورځ مبارک شي الله پاک ته کې چې څنګه په ملک کې د دین علاوه ډېر خوشحالي راشي خبره د ازادۍ ده ازادۍ دپاره لومبې زمونږ سوچدار چې موږ خپل سوچ صحیح کو نو موږ ته به یو آزاد دغه میلو شي ټیک شو د هغې نه علاوه موږ خپل سیسټم ټیک کو سټارټ د چا نه والو سټارټ د خپل ځان نه والو زه ځان صحیح کم بل به راسره صحیح چلیږي ټیک شو د هغې نه علاوه زمونږ کوم ویډیو چې مطلب تاسو اپلوډ کوئ یا زمونږ په دلبر کې کوم پروګرامونه کیږي دا زمونږ د را روان نسل لپاره یو میسج دی او د ملک یو نوم پیدا کو خشته نوم پیدا کو چې خلک هم په خوب باندې یاد کړي ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ ډېره زیاته مننه قدرمندو دا موږ سره زبیر خان بل یو ملګری موږ سره دلته کې ناست دی چې کوم ته سپیشل پرسن هم موږ وایو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر لکه څنګه اسد بھائی تاسو خیر وړاندې خو تاسو ته چې تاسو څومره ویورز دي څومره کتونکي دي اورېدونکي دي مینه او سلامونه او جشن ازادي چې دلته ناس ملګري دي او تاسو مینهواله ته ډېره زیاته مننه خیر مبارک خوشحاله شیخه نور به څه جشن زه دا وایم زموږ ټول سینیرز دي دا خاطر به کامران شاهجي صاحب او دا ټول سینیرز ډېر ښکلې خبرې وکړي زه به اورېدونکو ته او کتونکو ته دا یو خبره وکړم چونکې د بدقسمتۍ نه پاکستان 1947 کې چې ازادېدو لږ 40 لاک عوامو زموږه هغه 40 لاک عوام نن سبا 25 کروڑ ته رسېدلی دی خو هغه 40 لاک چې کوم جنون و کومه جذبه وه نن سبا په 25 کروڑ کې نشته نو زه به دا وایم چې د زرو قدر د زرګر سره وي مونږ په دې باندې څه خپله داسې څه افورټ هم نه دی کړی مونږ ته په تیاره د وطن میلو شوی دی ځکه یې مونږ هغه شان په ښه نظر نه ګورو ځکه مونږ دا ذهنونه داسې خراب دي دې کې د ډېرو خلکو وینې تویې شوي دي دا وطن مونږ ته داسې په اسانه نه دی میلو شوی او هغه خلکو ته پته را لکه څنګه د ملګرو وویل چې کوم ځایونو کې نورو خلکو قبضه کړې ده په نورو ملکونو باندې هغه خلک د دې نه خبر چې دې څومره ویلیو څومره قیمت دی د دې خپل ملک لہذا دا موږ ته په اسانه میلو شوی دی دا مطلب نه دی خپل سوچونه خپل ځان چې ټیک کو د خپل کوره د خپل محلې نه داسې به راځو بیا موږ یو ګیلم په وسط وایي چېرې زموږ فلانې دا په دې کرسۍ باندې ناست دی د ملک وخوړی ده موږ چې آیا ځان ټیک کو موږ ملک له څه کړي دي
بذات خود زه به کاظم ملک له څه کړي دي ما ملک له هېڅ هم نه دي کړي زه د بل نه بېبېل سکول څه ګیله نشم کولی زه د ملک د خپل کنټریبیوشن خپله حصه دا د ملک ته وښایه د ملک سره مینه وکړئ ملک سره محبت وکړئ نو انشاءالله د ملک به په ترقۍ ځي او که نه که موږ داسې حالات دي چې زما نوجوان چې کوم کول دی هغه پبجي ته ټیک ټاک ته یا په پنګو ته ناست دی نو زما ملک به دې نه بدترېږي او ښه کېږي به نه تھینک یو ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د ملګرو خبرې واورېدې نور ملګري به راسره هم راځي زموږ چې کوم مشران دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چېرته به ځای نه د 400 KPK نیوز سره به اوسئ د دې نه مخکې چې زه آغاز وکړم د خپلو ملګرو نه خپل څو شعرونه به د ازادۍ په هکله باندې شریک کړم ستاسو اجازه زمونږ عزت زمونږ پہچان یې 14 اګست ته زمونږ عزت زمونږ پہچان یې 14 اګست ته د بلها زړونو ارمان یې 14 اګست ته او که د اقبال د یو رښتیني خوب تعبیر وختې که د اقبال د یو رښتیني خوب تعبیر وختې خو د جنا د سوچ عنوان یې 14 اګست ته قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ملګرو سره خبرې کوو زموږ ډېر زیات سینیر براډکاسټر تاسو به ډېر زیات ښه پېژنئ دې ته به هرکلی وایو السلام علیکم ګل الله خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې جی خیر دی ملګرو نه چې څنګه پوښتنه کېږي که نه 14 اګست دی د خوشحالۍ ورځ ده یعنې د جانې ما ته پته را 14 اګست دی ته به منم دا تپوسونه کې او نو دغه حوالې دا 14 اګست چې کوم ځای پاکستان ته ازادۍ ورځ ده او کال په کال یې موږ لمانځو نن 14 اګست دی موږ راغونډ شوي ملګري دلته راغونډ شوي دي خو قصه خدا که پاکستان شروع کې دا ډېر اوږده قصه ده ځکه چې قائد اعظم محمد علي جناح او سره نور ملګري دا ټول په ځان باندې شپه ورځ یو کړه ځان یې بیمار کړ او زموږ دپاره خوب وطن پاکستان موږ راکړه د تحفې په شکل کې خو موږ یې قدر ونه پېژنو پاکستان جنت نظیر ملک دی د دنیا هر نعمت پکې شته داسې په یو ملک کې هم نشته هر یو معدنیات پکې شته مطلب دا چې څه به نه پکې شته خو موږ د هغې نه څه پیدا موږ د خپلو ګریوانو کې سر دننه کړو او دا سوچ دې وکړو چې موږ خو پاکستان موږ د ډېر پاکستان موږ د راکړل خو موږ پاکستان ته څه ورکړي دي موږ پاکستان ته څه ورکړي دي نو مطلب یې دا دی چې د ازادۍ جشن هغه خلک کوي چې هغوی ترقي کړي هغوی مخ په وړاندې تلي موږ ورځ په ښکته روان یو ورځ په ښکته روان یو پاکستان په خدای ګورئ کوم حالات دي دا څه کول پکار دي پاکستان د بهترۍ لپاره بس دا کول پکار چې الله پاک ته دینداره خلک راوستي کړي په دې ملک باندې قدرمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ډېرو مختلفو ملګرو سره خبرې اترې کېږي او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زه ریډیو دلبر کې موجود یم نو زموږ یو ډېر سینیر براډکاسټر اظهار بیدار صاحب موږ سره تاسو د کیمرې په سترګه باندې ګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بیدار صاحب څنګه او ډېر زیاته مننه اسدالله جان صاحب خوشحاله آباد تاسو یقینا چې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده خوشحالي خو یو په دې باندې دوچنده شو چې ټول ملګري نن راغونډ په دلبر ریډیو کې او بله خوشحالي زموږ د دې نه ډومبۍ چې کومه ده نو هغه د 14 اګست یعنې زموږ د ملک زموږ د خاورې د ازادۍ ورځ او یو شعر یادېږي چې ستا و چې ډاګونه شاړې غرونه به ګلزار کړم ستا و چې ډاګونه شاړې غرونه به ګلزار کړم ای زما وطنه مالو سر به در خزار کړم یقینا چې وطن سره او خاورې سره نسبت چې وي نو هغه د مور وي
او څنګه چې خلک مور سره مینه کوي نو دغه سپه د خپل خاور چې دی لکه د مور مینه په ماتیږي او دغه مینه د موږ عمر نه ماته کړیم دا او ان شاء الله زموږ کوشش هم دغه دی عوامو ته زموږ دغه پیغام دی د ریډیو دلبر دا اړه هم په مای کم دغه وایو او د تاسو د سکرین په ذریعہ باندې په توسط باندې هم وایو چې د وطن په سوکالۍ کې په آبادۍ کې په خوشحالۍ کې خپل کردار ادا کوي تاسو ډیر زیاته مننه او ټول ته یو ځل بیا چې ازادي د ازادۍ ورځ ډیر زیاته مبارک ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسه قدرمن څنګه چې تاسو ته پته لګي چې ملګرو سره زه خبرې کوم د 14 اگست حواله سره مولانا صاحب را سره موجود دی دوی بر سره خپل پیژنګلي مو کې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پورا نامه زمانم دی مولانا سلیمان شاه جی او دلته 400 اوسیدونکو مردان روډ باندې اوسېږو او اف ام 93 ریډیو دلبر کې ډیره زمانہ بلکې د دې چې کله سٹارټ شوه د هغه دور نشورو دا او زموږ ملګرتیا الحمدلله بغیر د خفقان او د پریشانو روانه ده او ان شاء الله امید د الله تعالی نه لرو چې دا ملګرتیا د تعلقات همیشه به جاری وي ان شاء الله. ما دا خبره کوله نن 14 اگست دی هپی انډیپندنس ډے دا دې حواله سره او تاسو کوله څه پیغام ورکړئ دې حواله سره زبردا پیغام ورکم 14 اگست 1947 نه چې کله پاکستان آزادۍ ناره زموږ په وګړو لګیدل دا نو دا یو ډیر خپل اواز خپل ناره او الحمدلله زموږ زړونه په دې باندې مطمئن دي چې زموږ پاکستان ډیر زیات خپل دی هر قسم سہولت او هر قسم خوشحالي او سکون موږ سره دی باقي به موږ د الله تعالی نه دا دعا غواړو چې زموږ ټول پاکستانیان نه الله تعالی په پاکستان کې او که بیرونی ممالکو کې وی مسافر ټول الله پاک آباد لري او ټول ته د 14 اگست په حواله سره زموږ مبارکباد ورکوم د ټولو د جشن ازادي بار بار مبارک شي ډیر زیاته مننه خوشاله راته